پوهیږئ په ایران کې د درنو وسلو د تولید په برخه کې دا مهال 900 کمپنۍ کار کوي. نو دې 900 کمپنیو به څومره وسله د ایران د دفاع لپاره تولید کړې وي؟ خو شاید دا تاسو ته مبالغه ښکاره شي، خو باور وکړئ په دې وروستیو کې ایران د درنو وسلو تولید ته دومره سرعت ورکړی چې حق پک به حیران شئ، او ټولې فابریکې د غرونو لاندې دي چې هیڅ کله نشي بمبارېدلی. او په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه ایران پوهیږي چې امریکا او اسرائیل په قراره نه پریږدي. نو دا خو معلومه خبره ده چې دوی به د وسلو په تولید کې تر بل هر وخت ډیره چټکتیا ورکوي. او د ایران د دفاع وزیر یو ځل بیا ویلي چې په ډیر لوړ شمیر بالستیک توغندي او ډرونونه لري. هر هیواد چې علم په خپل ځان فرض وګرځوي نو خود به داسې پرمختګ کوي او د ابر قدرتونو سره به ډغره وهي او د نوک ځواب په سوک ورکوي. واقعا چې د وطن د بقا لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې نر او ښځه عصري تعلیم وکړي. راشه موږ ته پرون د پاکستان لخوا بمبار شو او په کلکو ټکو وغندل شو. بس خبره ختمه.